السلام علیکم دوستانو په نوې ویډیو کې درې سیټینګونه د موبایل چې د دې سیټینګ کړلو سره تاسو کولی شئ چې د موبایل انټرنیټ ام بي او د موبایل چارج مو زیات کړئ. تاسو به وایئ چې څنګه د ام بي د چارج زیاتیږي د سره. کله چې ګورئ دوستانو په دې ویډیو کې تاسو دا درې سیټینګ په خپل موبایل کې بند کړئ، بیا به نه ستاسو موبایل هینګ کیږي، نه به زیات ګرمیږي، نه به زیاته ام بي وهي ستاسو موبایل او ورسره به نه زیات چارج وهي. نو د دې دواړو سیټینګونو پیژندلو، د دې دواړو سیټینګونو بندولو سره ستاسو ډیره زیاته فایده کیږي. د دې سیټینګونو سره به ستاسو موبایل ډیر تیز شي، سپیډ به زیات شي، ستاسو د موبایل انټرنیټ ام بي چې کوم د زیاته به نه وهي، دریم ستاسو موبایل به چارج زیات نه وهي. نو چې دا نه وهي ستاسو د موبایل به ګرمیږي هم نه، زیات هینګ کیږي به هم نه. نو دا درې واړه سیټینګونه در پیژنم، ډیر ضروري سیټینګونه دي او ډیره معلوماتي ویډیو. که د ویډیو مو خوښه شوه، دا سیټینګونه مو خوښ شول، حتما یې ملګرو سره شیر کړئ، ویډیو لایک کړئ، همدغه شان نورو ښایسته معلوماتو لپاره زما فیسبوک پاڼه فالو کړئ. نو اوس ورځو د موبایل سکرین ته په صحیح طریقې سره تاسو ته دا درې واړه سیټینګونه در پیژنم چې تاسو یې څنګه بندولی شئ. ویډیو ما سره تر اخره ګورئ. ښه دوستانو، دا ډېر ضروري سیټینګونه دي. د دې لپاره به تاسو تر ټولو اول په موبایل کې سیټینګ ته راشئ. کم یو موبایل چې تاسو سره در سره وي، د موبایل په سیټینګ کې به لاندې راشئ. دلته کې به تاسو دوستانو لوکیشن وګورئ. دا لوکیشن دی، په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به ګورئ دلته کې لوکیشن سرویس کلیک کړئ. که چېرته ستاسو په موبایل کې سیټینګ بدل و، نو په همدې موبایل سیټینګ کې دغه اپشن تاسو سرچ کولی شئ. ستاسو په موبایل کې به وای فای سکینینګ دا آن وي او بلوټوث سکینینګ به آن وي، دا به بند کړئ. دوهم سیټینګ ګورئ، په همدې لوکیشن سرویس کې به تاسو دلته کې ګورئ ګوګل لوکیشن هسټري، په دې باندې کلیک وکړئ. دې ځای کې بیا ستاسو ایمیل سلیکټ کړئ. کم ایمیل چې پکې لوګین وي، د هغې ایمیل لوکیشن هسټري اپشن چې کم دی دا ګورئ تاسو ته ښکاري آن دی، نو دا به ټرن آف باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته به لاندې راکوز شئ، په دې بټن باندې به کلیک وکړئ. دا دوه سیټینګو کړلو سره ګورئ دوستانو په اوکې بټن کلیک کوو. اوس ورځو دریم سیټینګ ته. دا ټول سیټینګونه چې زه کم در پیژنمو، دا تاسو که موبایل استعمالوئ که نه استعمالوئ، دا په خپله ستاسو موبایل کې یوز کیږي، استعمالیږي. د هغې سره ستاسو موبایل ام بي هم وهي، ورسره دوستانو ستاسو چارج هم زیات وهي. نو د دې سره ستاسو موبایل ګرمیدل، چارج وهل، ام بي وهل، دا فضول وهل کیږي. اوس ګورئ دوستانو دریم سیټینګ در پیژنمو. دریم سیټینګ لپاره په موبایل کې به تاسو سیټینګ ته راشئ. هغې وروسته به ګورئ دوستانو دې ځای کې تاسو راشئ، ګوګل باندې به کلیک وکړئ. بیا به دې ځای کې په درو ډاټ باندې کلیک وکړئ. یوزو اینډ په دې باندې په اولني اپشن باندې به کلیک وکړئ. نو په دې ځای کې به دا اپشن دا بټن آن وي، دا به هم تاسو آف کړئ. د آف کولو وروسته دا درې واړو سیټینګونو کړلو سره تاسو یقین وکړئ چې ستاسو د موبایل ام بي به کمه وهي، ستاسو موبایل به چارج هم کم وهي، ستاسو موبایل به ګرمیږي هم نه. نو دغه ویډیو که معلوماتي وه، ملګرو سره یې ضروري شیر کړئ، لایک یې کړئ، همدغه شان نورو معلوماتو لپاره زما فیسبوک پاڼه فالو کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.